امریکا کې اوس زرې تختې راوتلې دي. د امریکا په ښوونځیو کې زده کوونکو معمولا په نورو زده کوونکو ډزې کولې او دا موضوع عامه شوې وه. نو د همدې امله اوس زرې سپینې تختې راوتلې چې کله هم داسې پیښه کیږي دفعتاً راکش کیږي او ترېنه یوه کوټه جوړیږي چې شاګردان د ښوونکي سره دننه پکې اوسېدی شي. دا تخته 4 کلن ماشوم هم راکشوی شي او ترېنه د زرې اتاق جوړولی شي. ښوونکو ته هدایت شوی چې که چیرته مو د ډزو غږ اورېده دا تخته راکش کوئ، ټولو زده کوونکو سره دننه پکې کینئ او یوازې هغه وخت د دې تختې دروازه خلاصیږي چې یوه ځانګړې کلي کومه چې د ښوونکي سره ده د هغې نه استفاده وشي. تاسو یې په اړه څه فکر کوئ؟ زموږ په وطن کې وخت ناوخت ډزې او انتحاریان کیږي. آیا دا سپینې زرې تختې باید په خپلو ښوونځیو کې ولرو او که نه؟ یوه شیبه، زموږ ښوونځي دیوالونه نه لري، زرې تختې به ورته د کومه پیدا کړو؟ پیسې غواړي. خپلوانو کې وادونه مه کوئ، اوس هم نه منئ. په زیمبابوې کې یوه قبیله ده چې وایي نه باید د خپلو نه بغیر په پردیو کې وادونه وکړو او د همدغې قانون له امله دوی سترې ستونزې سره مخامخ دي. تاسو ګورئ چې د دوی پښې د 15 ګوتو په ځای 2 ګوتې لري او د دې له امله صحیح منډه هم نشي وهلی. دا یو جینیټیکي ستونزه ده او د دې له امله راپېښېږي چې تاسو په خپلو کې وادونه کوئ او د وینو ګروپونه مو سره یو شان اوسي. په دې قبیلې کې سره د دې چې ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي ولې بیا هم په خپل قانون کلک ولاړ دي چې نه موږ باید په خپلو کې وادونه وکړو او بیګانهو ته ښځې نه ورکوو. تاسو د دې قوانینو په اړه څه فکر کوئ او آیا ستاسو په کلي کې داسې خلک شته دی چې په خپلو کې وادونه کړي او اولادونو ته یې ستونزه پیښه شوې که نه؟